بسم الله الرحمن الرحیم. نو تیرو لیکچرونو کې هغه موږ دا تشریح کړ چې دا ورډ روټس ته وایي، یعنې کوم اصطلاحګانې چې موږ استعمالوو ټرمینالوجي ایوپاک نوم ایښودنه کې هغه موږ باندې لږ بحث وکړو. نن لیکچر موږ د ایوپاک په سیستم باندې د نوم ایښودلو دپاره چې کوم اصول دي، کوم رولز دي، هغه موږ د ویډیو کې غواړو چې څه نه څه تشریح کړو. نو د ایوپاک په سیستم نوم ایښودلو دپاره، ایوپاک په سیستم کې د نوم ایښودلو دپاره چې کوم اصول موږ استعمالوو د عضوي مرکباتو، د هغې اصول یا قواعد یو مثالونه مو سره ورکوو. یعنی rules for ایوپاک nomenclature. اول رول باید لکانو تاسو په ذهن کې اولنی رول د اوږد زنځیر انتخاب دی. قاعده ده د اوږد زنځیر قاعده ده، اصل دی. longest possible chain rule. یعنی باید موږ داسې زنځیر انتخاب کو، داسې اوږد زنځیر انتخاب کو چې هغې کې وظیفوي ګروپونه هم ډېر راشي او هغې کې څو ګونې اړیکې هم ډېرې راشي. یعنې داسې اوږد زنځیر باید سړی انتخاب کړي، داسې یو زنځیر باید انتخاب کړي، اگر که کوږ وږي پروا نه کوي، خو داسې اوږد زنځیر چې په هغې کې اصلي وظیفوي ګروپونه راشي، اصلي وظیفوي ګروپونه راشي او زیات نه زیات یو خبره چې اصلي وظیفوي ګروپونه پکې راشي او زیات نه زیات د کاربن ترمنځ څو ګونې رابطې پکې شتون ولري. زیات نه زیات د کاربنونو ترمنځ څو ګونې اړیکې پکې شتون ولري. داسې زنځیر انتخاب کو چې هغې کې څو ګونې اړیکې په شمېره کې راشي، څو ګونې اړیکې رابطې هم پکې موجودې وي. دوه شیان باید موږ انتخاب کو، دوه شیان چې اوږد زنځیر موږ دغه کوو، اگر که کوو وږي لکانو یو اصلي وظیفوي ګروپ پکې باید وي. داسې اوږد زنځیر ته انتخاب کړئ چې هغې کې د اصلي وظیفوي ګروپ وي. دویم همداسې اوږد زنځیر چې اصلي وظیفوي ګروپ سره څو ګونې اړیکې هم پکې، یعنې دوه ګونې درې ګونې اړیکې هم ته پکې څه راولئ، دا هم په دې شمېره کې سره راشي، داسې ته باید انتخاب کړي. صحیح ده؟ نو دا زموږ دغه دی. یعنې موږ سره موږ یو چې پرنسپل فنکشنل ګروپ یې ما سره پکې پرنسپل فنکشنل ګروپ ما سره راشي، فنکشنل ګروپ ما سره یا مین فنکشنل ګروپ ما سره راشي، او دویم موږ دا یو چې ملټیپل بانډ راشي. ملټیپل بانډ مطلب زما څو ګونې اړیکې دي، دوه ګونې او درې ګونې، دا باید ما سره وي. داسې اوږد زنځیر باید سړی انتخاب کړي. دا اصول موږ ټولو دپاره یو، که هغه الکان دی، که هغه الکین دی، که هغه الکاین دی، که هغه الکول دی، که هغه الډیهایډ دی، که هر یو الیفاتیک مرکبات دي، دا اصول ټول دپاره یو. او انشاءالله یو موږ صرف بیا به موږ نوم ته ګورو، موږ بیا کولی شو چې موږ مرکب ته نوم ورکړو، که دغه اصول او هغه مخکیني اصول چې موږ مخکې ویلو د دې نه باندې هغه زموږ په ذهن کې وي. اوکې، نو
مثلا موږ سره یو کمپاوند دی دا CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 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 CH3 دا یو کمپاوند دی مثال په توګه. نو ما سره زه باید اوږد زنځیر انتخاب کما نو 1 2 3 4 5 که دې د زما نو دا بل خو مانه پاتې شو نو دا زه پرېږدم دا 5 شي 6 و 8 9 10. نو په اوږد زنځیر کې د 10 کاربن دي. نو اصلي زنځیر کې چې موږ ته پیرنټ چین یو اصلي زنځیر کې ما سره څو کاربنز دي 10 کاربن لري دا مرکب چې 10 کاربن لري صحیح ده. نو دا به ما سره ډیکانی مونږ ویلو کنه چې 10 کاربن ولري هغه ته مونږ څه یو ډیکان یو. دا خو اصلي نوم به د ډیکان یعنی اخر کې به ډیک د درازي. یعنی هغه الکان چې دا غینه به د دې مرکب نوم چې دا مشتق کیږي نو هغه څه راغی هغه ډیکان راغی. اوس د مرکب نوم بد شي چونکه په دریم کاربن ما سلورم کاربن باندې ما سره پاویز دی په سلورم کاربن باندې ما سره څه دی ماویز دی. نو د دې کمپاوند نوم بسی ما سره سلور هایپن او بیا د سلورم کاربن ما چې تا سره کوم شی وصلی دا غي نوم نو میتایل دی سلور هایپن میتایل او بیا موږ سره چونکه لس کاربن دي نو د میتال او د ډیکان ترمنځ سپیس نه خالی ګابې نه نو ډیکان به ولیکي. نو سلور میتایل ډیکان د نوم شو سلور میتایل ډیکان د څه شو موږ سره د موږ سره نوم شو. بل مثال لیکو مثال په توګه ور دلته ما کوک زلاړم صحیح ده. نو بیا مثلا CH3 CH2 CH3 او دلته CH2 CH3 نو کوم وګورو نو 1 2 3 4 5 6 نو اصلي زنځیر کې د کاربن شمیر څو دی 6 کاربن لري دا مرکب دی اصلي زنځیر کې اوږد زنځیر کې ګوره سره د کوک لاړم نو اوږد زنځیر مطلب دا چې نیغ په نیغه وي ته پکې تاو راتاو کې خو ته به کاربن شمیر پکې زیات نه زیات راوله داسې اوږد زنځیر ځکه دا خو زه په بله طریقه هم لیکلی شم مثال په توګه دا زه داسې هم لیکلی شم دا CH3 CH2 CH ماویز دلته نیسمه او CH2 CH3 دا برخه چې کومه ده دا دلته لیکمه CH2 CH2 CH3 نو اوس ګوره زه اوږد زنځیر خو دی 1 2 3 4 5 6 یو شی دوه هغه دا مرکب یو شی دی نو 6 کاربن لري دا مرکب در سره صحیح ده. نو 6 کاربن چې لري نو د دو هایدروکاربن نوم چې دی یا الکان یا هایدروکاربن چې دی نو د دو بد شي چونکه الکان دی ټول کاربن نو موږ بد شي ولیکو دا به موږ سره هیکسان دا موږ سره شي دا موږ سره هیکسان دی خاصه هیکسان شو صحیح ده هیکسان شو موږ سره نو د دې نوم درې باندې ما سره میتایل ګروپ دی نو زه به ولیکم 3
میتایل هکسان وبخی سپیس په پکې نه د میتایل او هکسان ترمنځ به سپیس نه صحیح ده. بل یو نوم مثلا زه کولی شم چې ولیکم مثلا CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 نو اوس که زه شمیره ورکړم نو 1 2 3 4 1 2 3 4 نو څلور باندې خو واسې میتایل دی دا دی 4 5 6 اووه اوږد زنځیر کې 2 کاربن دي 2 کاربن دي چې 2 کاربن یې هغې ته موږ څه یو هغې دپاره موږ ټکي استعمالوو هلکانو هپټ او کاربن کاربن اړیکه یو ګونې ده نه هپټان او په څلورم باندې ما سره ایتایل دی دا ټول څلورم باندې څه دی ایتایل دی نو د ده نوم به شي ما سره 4 ایتایله هپټان څلور ایتایله هپټان د ده نوم شو. اوکې مثلا یو بل مثال اخلو مثلا CH2 دوه ګونې اړیکه CH3 CH2 CH3 اوس دا اوږد زنځیر انتخاب کړه چې دوه ګونې اړیکې پکې ډېرې راشي څو ګونې اړیکې پکې ډېرې راشي اوس څو ګونې دي زه به شمېر ورکړم 1 2 3 4 دې کې 4 کاربن دي 4 کاربن لري نو چونکې دوه ګونې اړیکه ده پکې نو دا به بیوټین د ده نوم به بیوټین پکې راځي په نورکارت شي بیوټین به د پکې نوم راځي ښه په درې باندې دویم باندې ما سره ماویز دی نو زه به ولیکم چې دویم باندې میتایل ښه دا دوه ګونې اړیکه هم پکار ده چې دا هم باید سړی وښیي چې دا دوه ګونې اړیکه چېرته ده ښه دوه ګونې اړیکه په اول کاربن باندې ده نو هایپن یو هایپن نو دو میتایل او 1 هایپن یو هایپن یو هایپن او ټول 4 کاربن دي نو زه به ولیکم بیوټین او دا زه داسې هم لیکلی شم هلکانو د دې نوم چې دوه میتایله صحیح ده پوټ یو ځای مې ورسره ولیکه خو ډبل بانډ ښودو دپاره به زه اوس ولیکم یو ان ای د دې دا نوم داسې هم دی داسې هم دی دا لږه پخوانی ده اوسنی دا لاندې ده 2 میتایل بوټ 1 ان اوکې نو زمونږ مطلب دا و چې موږ باید اوږد زنځیر انتخاب کړو اگر که موږ تاو راتاو شو پکې خو صرف دې دپاره چې ما سره کاربن شمېر پکې زیات وي داسې اوږد زنځیر داسې زنځیر باید سړی انتخاب کړي چې هغې کې کاربن شمېر میکزیمم وي زیات وي صحیح ده بل مثال که سړی واخلي مثلا CH2 CH دلته ما سره یو میتایل ګروپ دی CH2 او بیا CH2 او بیا مثلا C ډبل بانډ CH ډبل بانډ CH3 نو من کو ګورو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه کاربن دي نو چونکې دوه ګونې اړیکه دې پکې دي دوه ګونې اړیکې پکې دي نو ما سره به اووه کاربن خو هغې د خو هپ ټکي استعمالوو دا خو خلاصه ده اووه کاربن لري زنځیر کې هپ ټکي استعمالوو
او په دویم باندې میتایل هم دی. دې کې ګوره په یو باندې ما سره ما دغه راغی په 15 باندې دی، یو 15 چې جمع کو شپږ راځي لکه نو د سم رول وای. او که لاندې شمیره ورکمه یو دوه نو دوه باندې شو 3 4 5 شپږ دوه شپږ چې لاندې را جمع کړي ته راځي نو پاسنی رول صحیح دی. صحیح ده؟ یعنې پاس شمیره صحیح ده. زه به ولیکم چې دوه باندې ما سره څه شی دی میتایل دی، دوه باندې څه شی دی میتایل دی. او په یو کامه او په شپږ 15 باندې وبخئ یو کامه 15 باندې دوه ډبل باندې او ودی نو مونږ یو چې هپ ټکی به استعمال وکړو او مونږ دا ویلو چې کله دوه ډبل باندې ایډاین استعمالیږي د ټون نوم شو نو 2 میتایل 1 5 هپټاډاین 2 میتایل یو 15 هپټاډاین دی د نوم شو مونږ سره. او د دې بل نوم هم لیکلی شو، مثال زه داسې لیکم چې 2 میتایل او دا هپټ چې دا دې خواته رانږدې کومه نو ورډ روټ هپټ صحیح ده هپټا. او بیا زه ډبل بانډونه ښیم چې ډبل بانډونه شي 1 او 15 باندې دی او ډاین به زه خالي یم. نو دا نوم ډېر استعمالیږي او پاس نوم هم صحیح دی، دواړه صحیح دي. بل مثال کې سړی واخلي مثلا CH2 ډبل بانډ CH3 اوکې لکه نو یو شی ما غلط کړی چې دلته دا هایدروجن نشته دی ځکه چې سرور بانډ نه خو پوره شو نو بیا پکې راتلی نه شي موږ سره. نو CH2 ډبل بانډ CH3 او بیا CH3 CH ډبل بانډ CH یا دلته هم CH3 دی او دلته مثال په توګه CH3 دی. نو دې نوم به څنګه وي اوږد زنځیر به انتخابوو نو یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه نو اووه کاربن موږ سره دي پکې. اووه کاربن دپاره موږ هپ ټکی استعمالوو صحیح ده. او میتایل ګروپونه ګوره په دوه باندې میتایل دی په درې میتایل دی او په شپږ میتایل دی. نو زه به ولیکم چې دوه درې شپږ ټرای میتایل او په یو باندې ډبل بانډ دی او په څلورو باندې ډبل بانډ دی. نو یو څلور هپټ او ایډاین. او کو مثلا بل طریقه باندې هم کولی شو ورکو دوه درې شپږ ټرای میتایل او هپټا هم دلته ولیکئ هپټا او 1,4 او ډاین پسې ولیکئ. داسې نوم هم صحیح دی پاس نوم هم صحیح دی. نو دا موږ سره اوږد زنځیر باید موږ سره انتخاب کو. د اوږد زنځیر ته موږ سټیم چین هم یو ښه اوږد زنځیر ته موږ اوږد زنځیر خو ورته وایي لانګیسټ چین که نه خو انګلیسي کې دې ته بل نوم موږ اخلو سټیم چین. مثال په توګه CH3 CH3
CH2 CH3. اوس ګورئ هلکانو اوږد زنځیر ته که سړی وګوري نو 1 2 3 مثلا که زه شمېره داسې ورکړم 1 2 3 او که زه شمېره وکړم چې 1 2 3 4 خو دا لاندې اوږد زنځیر دی مثلا نو میتایل ماویز شو او ماویز ته موږ سبسټیټوینټ یو سټیټوینټ صحیح ده نو په دویم باندې ما سره ماویز دی سبسټیټوینټ دی نو د ده نوم به ما سره شي 2 میتایل او همدې سره جوخ په زه ولیکم بیوټان ضرورت شوی شي موږ سره بیوټان نو دا میتایل بیوټان د ده نوم دی موږ سره میتایل بیوټان اوکې بل مثال که موږ واخلو CH3 او CH2 CH او دلته CH2 CH3 دی او دې CH سره دلته CH2 CH3 نښتی دی اوس ګورئ هلکانو او دلته موږ سره دې CH سره هم چې دی CH2 CH3 دی CH2 CH3 دی نو زه چې اوس شمېره ورکوم شمېره نو زه به شمېره داسې ورکړم چې 1 دا دی 2 دا دی 3 4 5 6 7 8 9 10 نو دا ما ماویز کې ونیو او دا ما سره ماویز کې شو او که ما دیز نه شروع کړی وي نو کاربن ما سره زنځیر کې بیا اوږد کم وي ځکه 1 2 هلته 1 2 3 او که داسې مې شروع کړی وي چې 1 2 3 4 5 6 7 بیا به کاربن وي که ما شمېره دیز نه شروع کړی وي او که د اوږد سیده تللی وي 1 2 3 4 5 6 بیا به مو وي نو باید زه تاو راتاو شم او زه داسې زنځیر انتخاب کړم چې ما سره کاربن شمېر پکې اعظمي زیات نه زیات راشي نو اوس که د ده له زه نوم ورکوم مثلا ما سره ایتایل هم دی صحیح ده او میتایل هم دی صحیح ده نو زه به شمېره چې زه ورکوم ده ته نو زه به ده ته نوم ورکړم یو بتای چې زه به ورکړم دې ته نوم درې باندې ما سره میتایل دی او شپږم ایتایل نو شپږم به زه ولیکم شپږ ایتایل او درې باندې میتایل دی او ټول 10 کاربنونه دي نو ډیکان دا نوم شو سمه ده اوس که چېرته همدې اوږد زنځیر کې یو مسله جوړه شي اوږد زنځیر شمېره چې دواړو خواو ورکوي خو اوږد زنځیر کې شمېره همغه راځي خو
یو کې معاوضونو شمیر زیات راځي بل کې معاوضونو شمیر کم راځي نو ته به شمیره هغه شمیره به ستا صحیح چې هغه کې د معاوضونو شمیر زیات وي یو بل یو قاعده ده پکې په دې اوږد زنځیر انتخاب کې باید داسې اوږد زنځیر انتخاب کې چې هغه کې کاربن شمیر هم زیات وي هغه کې اصلي وظیفوي ګروپونه زیات وي په هغې کې مثلا سوګني اړیکې هم زیات وي او دې سره به یو بل شی موږ یو ځای کړو په دې خبرو کې چې موږ دلته ویلي وه چې دویمه خبره باید موږ چې اوږد زنځیر انتخاب کې موږ نه دی دویمه خبره دا وه او درېیمه باید دا دی چې موږ سره معاوضونو شمیر هم پکې زیات دی مثلا که ته دوه رقمه شمیره ورکړې او خو دواړو کې کاربن شمیر یو شان دی خو ته باید بیا شمیره هغه صحیح چې هغه کې معاوضونو شمیر زیات دی دا باید ستاسو یاد وي په اوږد زنځیر انتخاب کې د هغې مثال به داسې مثلا CH3 CH او دلته مونږ سره یو معاوض دی او بیا مونږ سره CH او دلته یو معاوض دی او بیا مونږ سره CH او دلته بیا نور معاوضونه دي او بیا مونږ سره CH2 او CH3 دې ته ښه فکر وکړئ لکانو اوس ګوره هلکانو که زه شمیره ورکوم داسې چې 1 2 3 دلته مې یو CH3 شته 1 2 3 څلورو او بخی څلورو دی 5 دی 6 دی 7 خو راغلل که نه خو یو بله شمېره زه ورکوم وبخئ سپین قلم باندې زه دا شمېره زه داسې ورکوم چې یو یا د هغې ځینه یو یا دې ځینه خو هسې شمېر زه داسې یم چې 1 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی 6 دی 7 نو دوه قسمه شمېرې ما ورکړې یا زه یو بله شمېره هم ورکوم هغه داسې دا به ورکو په دې قلم باندې هغه داسې ورکوم چې دا یو دی 2 دی 3 دی 4 دی 5 دی 6 دی 7 و درې قسمه ټولو کې یعنې دی خو اووه کاربنه دې کې خو شک نشته چې اووه کاربنه دی او هپټان به له موږ لیکو اخر کې خو یو کې معاوضونه ډېر راځي بلکې معاوضونه کم راځي صحیح ده دغه په دې رنګ مې چې کړې ده نو په دې رنګ کې شمېره چې معاوضونه څو راغلل دوه معاوضه راځي چې په سپین مې وکړه سپین قلم باندې په دې باندې شمېره نو ما سره یو معاوض راځي صحیح ده او چې په دې قلم مې وکړه نو تا سره یو څلور معاوضه راځي 1 2 3 څلور معاوضه راځي او یو بله شمېره موږ کولی شو خو هغه نه کوو صحیح ده نو هغې کې بیا درې معاوضه راځي تاسو بیا وګورئ چې کوم یو دی کوم خواته شمېره ورکړم چې درې معاوضه راځي یعنې موږ که مثلا داسې لاړ شو داسې نو دې کې د یو معاوض دا دی یو معاوض دا دی یو معاوض دا دی بیا درې معاوضه راځي اوکې نو
منګه غواړو نو د ده نوم به موږ سره شي د ده نوم چې دی د دې مرکب نوم به موږ سره داسي چې ما سره په دویم کاربن باندې یا MnO2 قایم نو په دویم ماویز باندې په دویم کاربن باندې ما سره میتایل دی دا به ځان ته لږ صفا کړم نو دویم کاربن باندې ما سره میتایل ګروپ دی دویم په دریمم دی او په څلورم باندې پروپایل دی ټول او په دویم دریم څلورم په پنځم باندې میتایل دی نو دې نوم به ما سره شي په دویم باندې میتایل او په دویم باندې میتایل دی او په دریم باندې میتایل دی لکه او په پنځم باندې دی نو دوه درې پنځه ټرای میتایل خو به ولیکي ټرای میتایل او څلورم باندې پروپایل دی څلورم باندې پروپایل دی او بیا موږ سره ټول و کاربن دی نو هپټان دې شي موږ سره هپټان نو دا موږ سره د اوږد زنځیر انتخاب اوس قاعده وه یعنې باید داسې اوږد زنځیر انتخاب شي چې هغه کې اصلي وظیفوي ګروپونه ډېر راشي اصلي وظیفوي ګروپ پکې راشي داسې اوږد زنځیر باید سړی انتخاب کړي چې هغه کې څوګوني اړیکې ډېر راشي داسې اوږد زنځیر سړی انتخاب کړي چې مثلا هغه کې مایزونو شمېر زیات وي د اخر مثال چې دی زموږ د مایزونو سره یعنې موږ دوه درې قسمه شمېر ورکولی شو کاربن شمېر همغه و خو چا کې مایزونه چې دی مثال په توګه چا کې څلور ماویزه راتلل چا کې درې ماویزه راتلل او چا کې دوه ماویزه راتلل درې ماویزه راتلل وبښئ نو اکثر څلور او درې ماویزه راتلل نو باید سړی داسې زنځیر انتخاب کړي اوږد زنځیر چې هغې کې ماویزونو شمېر هم چې دا موږ سره زیات راشي